راځي د ننګرهار ولایت را سره د شپې له خوا ننداره کړئ. نو د روژه ماتي نه وروسته راغللم ما یو دقیقه په موبایل کې ګوتې ووهمه چې ملګري مې زنګ ووهه صهیب خانه ویل چې راځه ځو ننګرهار ته. ما ویل له دې نه ښه خبره راځه چې تیار د اختر شپې هم دي نو لاړ به شو. نو بس حرکت مو کو د ننګرهار په طرف. نو راځئ دا ویلاک را سره مکمل وګورئ. راځئ نو د کوره چې راووتلو نو صهیب خان وخت راغلی و. نو راغلو په موټر کې کېناستلو. دلته تاسو کتلی شئ صهیب خان د را سره او باسط هم ده او دوه نور ملګري دي چې هغه به په ښار کې موږ سره یو ځای شي. نو حرکت مو وکړل. دا بیا زموږ ساحې دي یونس چوک نومیږي او دا بیا د ډاکټر عبدالله چوک ده. اوس په طرف د ننګرهار حرکت کوو او فعلا را سره د لغمان ولایت لاره ننداره کړئ د شپې لخوا. نو لاره به زه تاسو ته په ویډیو کې ډېره نه ښیم ځکه بیا مو زړه تنګ نه شي. نو دا مسافرو خاصه توګه باندې تاسو ته ډالۍ ده چې له وطن څخه یو څه لرې یاستئ نو تاسو وګورئ چې وطن کې څومره آرامي ده او د وطن له منظرو څخه خوند هم واخلئ. نو دلته بیا ښکته شولو چې یو څه د څکلو لپاره راواخلو. نو دغه سټور ته دلته راغللو او یو څه انرژیانه مو راواخیستلې. بس هلکانو باندې مو وویشلې. صهیب خان ویلې زه اوس نه څکمه زه به په ارامه ډریوري وکړم ما له دې نه ښه خبره. او دا هم د سرخکانو نه خواته لاره ده تر ډرونټې پورې. نو دغه عدنان پمپ څخه ودرېدلو. دلته زموږ یو ملګری و چې هغه مو هم ځان سره اخیسته. بالاخره ملګری مو راغی او ستړي مشي مو ورسره وکړل او حرکت مو وکړ. دا بیا د ډرونټې تونل دی او له دې نه وروسته د ننګرهار ولایت شروع کیږي. نو دلته صهیب یو څه شوخي کوله په هرنډونه یې وهل په تونل کې. نو دا بیا هم د ننګرهار ولایت لاره ده. نو تاسو ننداره کوئ دوستانو وګورئ چې زموږ وطن څومره آرامي کې ده او خلکو ته وګورئ چې د شپې په نیمه شپه کې وګوره راوتې دي چکرې وهي میلې کوي او ماشاءالله بازارونه هم همداسې خلاص دي. د ننګرهار ولایت بازارونه ته 2 بجو ته 3 بجو پورې د شپې خلاص وسي. یعنې ډېر یو مست ولایت د ننګرهار ولایت ډېر یو ښایسته ولایت ده. ټول ولایتونه د افغانستان ښایسته دي خدا یو څه مست د ځوانان مست دي. نو د شپې لخوا پکې ډېرې ښایسته میلې اوسي. نو موږ بیا راغلو دغه صداقت جوس ته. دا بیا په ننګرهار ولایت کې مشهوره جوس ده. نو دلته موږ کله کله چکر وهو. نو دلته هم د هیوادوالو له مینې څخه نړۍ مننه چې لیدلی نه ولم بس ټول را څخه راتاو شول او ټول را سره روغبړ وکړ او ټول راته مینه راکړله. بس روان شولو داخل ته. کله چې داخل ته لاړلو نو کله چې موږ ته د ننګرهاري ځوانانو پام شو نو دلته مینه شروع کیږي چې له موږ سره بېسارې مینه لري. نو هر یو راتله په نوبت سره عکسونه ویستله. واقعیت هم چې کله موږ ته دوی مینه راکوي نو موږ ډېره مثبته انرژي ترې اخلو. بیا هم ترې ډېره مننه کوو. نو هر یو خپله مینه موږ سره وښودله. نو دا چې دلته پوه شو چې بیروبار کیږي او دوی ته هم مزاحمت کیږي نو موږ لاړو پاس منزل ته. کله چې پاس منزل ته لاړلو نو دلته هم د لاندې منزل په شان مینوال راغلل هیوادوال راغلل او دلته هم خپله مینه وښودله. بیا هم ترې نړۍ مننه کوو. نو دا ځوانه طبقه ډېره مینهګر کې طبقه ده. واقعیت هم نړۍ مننه ترې کوو. موږ ته ډېره انرژي راکوي چې دوی موږ ته مینه راکوي. نو دلته موږ بیا د چاټ فرمایش ورکړ. صهیب خان د نور ملګرو مو د جوس فرمایش ورکړ. نو ډېر ښایسته چاټ جوړوي. نو دا چاټ یې هم راوړه. باسط خان هم امتحان کړ. د باسط البته لومړی ځل و چې دلته ما راوستی او خو موږ دلته ډېر زیات راځو. نو بیا دې ځوانانو غوښتنه وکړه چې موږ هم په ویلا کې راوله. نو ما ټول په ویلا کې هم راوستل او د هغې نه وروسته مو د ټولو سره خدای پاماني وکړله او له دې ځای څخه موږ روان شولو. نو ویلاګ بیا هم پاتې ده. را سره د ننګرهار د ښار ننداره وکوئ. غواړو چې اوس ښار ته لاړ شو. نو راووتلو د باندې په موټر کې کېناستلو حرکت مو وکړل د ښار په طرف. نو دا د شپې لخوا د ننګرهار د ښار ښکلاګانې دي. هر ځای ځان ته ښکلا لري. که چیرته زه دغه ویډیو 1 ساعت هم جوړه کړم د ننګرهار ښکلاوې پکې نه معلومیږي. زه پکې ټولې ښکلاوې نشم راوستلی خو بیا هم د ښار ښکلا ده. د دغه ساحو څخه مو ویډیوګانې وکړلې او دا بیا د ننګرهار ولایت د مقام مخه ده او په دې ځای کې ډېر ځوانان د شپې لخوا راټولیږي او دلته عکسونه اخلي ویډیوګانې کوي. نو دلته موږ هم راغللو. نو دلته اوس د هیوادوالو مینه وګورئ چې دلته هیوادوال موږ ته څومره مینه راکوي. د دوی مینه موږ ته ډېره انرژي راکوي. مثبته انرژي موږ ته راکوي. موږ لا هڅېږو. کله چې تاسو موږ ته مینه راکوئ موږ په دې نور هم تشویق کیږو. موږ نور هم انرژي اخلو او کوشش کوو چې ښایسته ویډیوګانې تاسو ته نورې هم جوړې کړو. راته لاره سم
کوي ډک دل تقوا جنت د ښکلی اخلاق لا مثال په محترم دا جنت دی دا ساحل د زړونو ساحل شاتو ناشرین وطن ډکله استعداد ځوانا تل اوسې آباد ځوانا ګران ساحل جان الکو ځای نو دا دوه کوچني اتلان تاسو ګورئ چې له موږ سره ډېره بېسارې مینه وراغې ما ته ویل چې موبایل نه لرم ما ته یو عکس واخله ما ویل چې زه دې عکس اخلم او په ټیک ټاک کې دې هم عکس درته اچوم نو ډېر خوشحاله شول او په دا نیمه شپه کې په دومره کم عمر دوی راوتي ول کار ته نو الله تعالی دې په ټولو باندې ورحمیږي نو تاسو خپله ګورئ مسافر ورونو چې وطن کې څومره آرامي ده دا د شپې 10 بجې دي د شپې 10 بجو کې په ننګرهار ولایت کې داسې حال بد ده او ځوانان راغلي دي چکر وهي میلې کوي ټیک ټاک په میډیا مونږ ته درس دیني راکوي دغه اسلام پاله ځوان دی مینه حقیقي راکوي دا د مینې ډکه صحرا او جنتي ښکلا لري دا ګل د سهیل الکو ځای ښکلی بس نو دلته مو هم له ټولو ملګرو سره خدای پاماني وکړله په موټر کې کېناستلو له مینې څخه نړۍ مننه او بیرته مو حرکت وکړ او راغللو واما کانټیننټل ته دا هم ډېر ښایسته ځای ده د واما کانټیننټل هر ځای ځان ته ښکلا درلودله نو کله چې ننګرهار ته راغلی حتما د واما کانټیننټل ته یو ځل راشئ نو تاسو خپله وګورئ د ناستې لپاره ډېر ښایسته ځایونه جوړ کړي دي ډېر ښایسته منظرې لري ډکله استعداد ځوانا تل اوسې آباد ځوانا ګران ساحل جان الکو ځای ښاد وسیله ښاد ځوانا ستا له خوږې مینې نجار ستا ځوانۍ حسینې نجار ګل د ارغوانې ګرانه نو موږ بیا دغلته راغللو هلکان شاله شول وی راځئ څوک وهو دلته چې د چا د څوک ضربه ډېره ده نو اول دلته د موږ دغه ملګري څوک ووهه نو وبه ګورو چې د دې څوک ضربه څومره ده د ده راغلله 8804 بیا باسط خان ووهد د دې څوک ضربه وله 8006 مالته راځه موږ هم ځان وازمویو چې کېږي نو ما چې وه د ما 8400 راغلی ایله مې ځان ته تمه پیدا شوه بیا صهیب خان ووهه د ده هم 8302 د څوک ضربه شوه بیا له دې ځای نه راووتو نو دلته هیوادوال بیا هم راټول شول نو دا چې دوستانو هیوادوالو موږ سره بېساره مینه درلودله او په هر ځای کې له موږ څخه راتاوېدل عکسونه اخیستل نو ما نه غوښتل چې دا ډول ویلاګ زه جوړ کړم ما البته بل ډول ویلاګ ته زړه خو د هیوادوالو مینه ډېره زیاته وله نو موږ یې د ویلاګ جوړولو ته پرېنښودلو په هر ځای کې به له موږ څخه راټول شول او د موږ چې به کوم څه پلان کې ول په تر څو ویډیو کې راولو هغه به مو نشو کولی نو دغه ځوانان مې هم پکې راوستل وروسته له دې هم ډېر زیات ځوانان راغلل تر څو موږ سره عکسونه واخلي او ډېره بېسارې مینه موږ ته راکړله خو هغوی مې په ویډیو کې رانهوستل بس دغه ځوانان مې راوستل چې مال دوی هم خفه نه شي ځکه دوی ډېر زیات شاله ول چې حتما موږ په ویډیو کې راوله مال چې زه مشکل نشته نو له دې ځای څخه هم راووتلو بس د لغمان طرف ته مو حرکت وکړ دا ویلاګ مو خاص د هغه ملګرو لپاره جوړ کړی ده چې له وطن څخه لرې اوسي او هغه ملګري چې د ننګرهار د ولایت د لیدو ارمان لري نو دغه د شپې لخوا موږ تاسو ته وښوده نو هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی اوسي